شول؟ زه هغوی ته سزا ورکوم پلاره. اتلانو ډلې ته سزا ورکوم. د دې کسانو د وژلو امر تا ورکړی و؟ ګوره زه اعتراف کوم. د دې کسانو د وژلو امر تا ورکړی و؟ ته چېرته یې بېشرف انسانه؟ تر ټولو ښایستنۍ پیلوم. نه 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 جګړن صاحب نه سیفو نه نور نه په هوښ راشه، په هوښ راشه. بسم الله الرحمن الرحیم. څه خبره ده؟ توبه خدایه. کارونه بس دی، نور نو په هوښ راشه، درته مې وویل بس دی. ما سترګه بیرته نشي راکولی کارونه. نور نو کار نشته. څوک چې هغه لعنتي غرونو ته ځي نو لاړ دې شي. ته هم تللی شې. په کارکوک کې یو کلی. کارکوک همداسې صبر وکړه. 8 کاله کوه کارکوک او کار له ترکانو سره ده. بیخي همداسې ده. نه ملګریا نه، زه یې نه کوم. یوه سترګه مې پاتې وګوره. زه نه غواړم چې دا هم له لاسه ورکړم. یوازې یو څو کسان دي منصوره، د ځانګړو ځواکونو اړوند. 15 او یا هم 6 کسان دي. زه د هغې ډلې ختمول غواړم. ستا کسان هلته نږدې دي. کسانو ته زنګ ووهه چې دا کار تر سره کړي. څنګه د خوښه ده؟ د دې د لیدو لپاره یوه سترګه هم بس نه کوي منصوره. کسانو ته زنګ ووهه، هغه ډله ختمه کړه، پیسې دې هم ستا شي. یوه بله خبره هم غواړم چې هغه کلی هم ختم شي. غواړم چې هغه کلی له نقشې نه پاک شي. زه غواړم چې د ترکمنانو کلی ختم شي. ما ډېر کلي ختم کړل. کارونه دا دې هم ورپسې وي. ته اندېښنه مه کوه. دا کار به وشي. نور نو ته هغه کسان ختم وګڼه. سمه ده، موږ ته چای راوړئ. راځه ګرانې. ولې دلته راغلو مور جانې؟ نه پوهېږم، لکه چې دوی موږ حیرانوي. حیرانوي؟ په خیر راغلی. دویم بریدمنه بشک. خوشحاله اوسې. اغلې میرمن باشک. سلام ایرم، په خیر راغلی. ته مې د پلار په څېر عسکره یې؟ هو زه مسکره یم ګرانې. کله چې لوی شم زه مسکره کېدلی شم. البته ولې نشي کېدلی. اوس نو له ما سره راشه، سمه ده؟ هله راځه. راځه ګرانې. حیرانتیا دننه ده؟ هو دننه ده. هله راځه چې وګورو.
مورې وګوره زما لپاره یې محفل نیولی. هو ګرانې. خوشحاله ژوند ولرې ایرم، خوشحاله ژوند ولرې ایرم، خوشحاله ژوند ولرې، خوشحاله ژوند ولرې. ګرانې پلاره ما ته د محفل نیولی. هو زما ګرانې لورې، څنګه چې مې در سره ژمنه کړې وه. ګرانه ایرم جانې وګوره دا دی د پلار ډالۍ د لورې. پلار دې تا ته یو ډېره ښایسته ډالۍ اخیستې ده، خو هغه ډالۍ نه مخکې راغی که نه. واخله ګرانې. ډېره مننه کوم کاکا. لورې ما باید بابا ویلی وی که نه؟ البته نور به نه څه ووایي ها ګرانې، نور به هغه شمې پف کو که نه نو ویلې به شي ختم به شي. هله ګرانې هله ګرانې هله راځه هله. خدیجې مېرمنې، قومندان صاحب تا ته غږ کوي. بایرام راغی. باور مې نه راځي. بایرام قومندان هغه نوکریوال ښایم. د څه لپاره ما غواړي ولې څه خبره ده؟ نه پوهېږم، لاړه شه ویې ګوره. مهرباني وکړئ، زه غوښتې وم. خدیجې مېرمنې. هو باید تاسې د بایرام مېرمنه یې که نه؟ هو. څه خبره ده؟ په بایرام کوم څه شوي؟ نه ما وارخطا کېږه. خدیجې مېرمنې، دلته چې ته کار کوې زموږ عسکر له تعلیم نه مه پرېږدئ، پوه شوئ؟ یعنې ما خو پرېښی، زه خو ورسره کار نه لرم قومندان صاحب. پرون 2 عسکره، نن هم یو تعلیم ته ناوخته راغی، یا هم د تعلیم پر مهال په توام خونه کې و. داسې ولې کوي؟ خو یعنې ما څه نه دي کړي. هغه خو مثلا نن څه وشول؟ نن څه وشول؟ هیله کوم ووایي څه وشول. نن هغه قرغستاني عسکر په یاد مو نه شول؟ په یاد مې شو. زه له هغه نه قربان شم. هغه زه دومره احساساتي کړم. هغه په ټلیفون کې خبرې کولې. کله چې هغه په ټلیفون کې خبرې کولې ما واورېدې هغه ډېر. مورې زه هم تا پسې خفه شوی یم، خو لا ډېر وخت پاتې. زه هم له تا سره مینه لرم مور جانې. د خدای په امان. مور دې وه ډېر ورپسې خفه شوی؟ مور مې لږه ناروغه ده خورې. دا څه وایې ګرانه؟ قربان دې شم، زما حالت خو ډېر خراب شو. ګوره مور دې که ترکیې ته راغله موږ کره اوسېدلی شي، سمه ده. زه یې خدمت کوم، چکر هم ورکوم، ډاکټر ته یې بیایم. ته اندېښنه مه کوه. ما ته وګوره، تا ډوډۍ خوړلې ده؟ نه ده دې خوړلې. هله زر کوه، مخکې شه. زر کوه، ته مخکې شه، زه ډوډۍ درته راوړم. ګوره ستا ترکاري خوښېږي، همداسې ده که نه وروره؟ زه اوس دا پرې کوم. خو تعلیم پیلېږي. سمه ده، تعلیم خو بیا وروسته هم کولی شي وروره. تاسې سمه ډوډۍ نه خورئ؟ نه پوهېږم چې ولې. رومي ورباندې ډېر ږدم. ها ډېر ږدم، ته به یې وخورې. وږی شوی به یې. دا دی تیار شو. واخله. خو قومندان. سمه ده قومندان، مه یادوه. ته دې لومړی خپله خېټه مړه که، سمه ده. مورجانې ته دې هم ووایه چې هېڅ اندېښنه ونه کړي. زه له تاسې نه ښه ساتنه کوم، سمه ده. ګوره زه هم یو زوی لرم او سترګې بیخي ستا په څېر دي. تا ته ورته دی، کله چې لوی شو ستا په څېر به یونیفورم واغوندي، داسې به ودرېږي. ته ولې دا داسې وچ خورې؟ چای به درته راوړم. هله همداسې. بل ځل ته باید داسې ونه شي.
سمه ده خو زه هغوی ته ډېره خفه کېږم. خدیجې مېرمنې بیا یې وایم بل ځل ته داسې ونه شي که وشو نو موږ بیا مجبورېږو چې له دې ځای نه مو وباسو. سمه ده پوهه شوم. اوس نو تللی شي. سمه ده سمه ده. خدیجې مېرمنې زه تاسې درک کوم تاسې هم یو مور یې خو زموږ دنده دا ده چې د مور بچیان واخلو او ښه عسکر ترې جوړ کړو. موږ هغه ځوانان اخلو د نړۍ رښتیني اتلان ترې جوړوو. هغوی ښه دي ته هېڅ اندېښنه مه کوه هغوی بیخي ښه دي. سمه ده ښه ورځ. سمه ده اوس یې حالت څنګه دی؟ پوه شوم سمه ده مننه کوم. خو ګوره زه اوس درته یو څه وایم ملګري. مننه کوم. هغه ډېر ښایسته و. د خدای په امان ابراهیم کاکا. سلام اسرا. ابراهیم کاکا په ټلیفون کې دې هم څه ونه ویل؟ په پلار مې کوم څه شوي؟ اسرا ګوره ابراهیم کاکا څه خبره ده؟ اسرا جانې لومړی ارامه اوسه سمه ده؟ پلار مې څه شوي؟ لکه چې مړ شوی. نه اسرا نه ګوره هغه ټپي دی ټپي شوی و خو اوس ښه دی په روغتون کې دی حالت یې ښه دی. زه راغلم چې ته هغه ته بوسه. سمه ده لورې ګوره ارامه اوسه هغه ښه دی په ما باور وکړه. راځه کومه خبره نشته یوازې لږ ټپي شوی. دویم بریدمنې زه باید تا ته یو څه ووایم. ووایه دوهانه. دلته نه کېږي دویم بریدمنې. دوهانه ته څه چټیات وایې؟ دویم بریدمنې ته راځه د باندې وځه. هی الله هله وځه مخکې شه. دویم بریدمنې دا دویم بریدمن سلچوک تا ته پرېښوده. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شو. داسې چې تېره ورځ هغوی عاجل عملیاتو ته ووته تا ته یې د ورکولو فرصت پیدا نه کړو او ما ته یې په لاس راکړه. له ما نه هم ټوله ورځ هېر شو. اوس مې په یاد شو. بخښنه غواړم دویم بریدمنې. ته دا ماته راکړه. مهرباني وکړئ. مننه کوم دوهانه. هیله کوم دویم بریدمنې. دوهانه مننه مې وکړه. امرم پر ځای کېږي دویم بریدمنې. اتلانو حالت څنګه دی؟ زموږ خواته کوم حرکت نشته جګړن صاحب. شمال لویدیځ خواته څه نشته. پرته له یخنۍ نه بله ستونزه نشته جګړن صاحب. ملګرو لږ وروسته تاسې ته چای درلیږم. ټول دردونه به مو ختم شي. او رښتیا وایې جګړن صاحب؟ رښتیا وایم باید. ته څه ته خوشحالېږې الیاسه؟ سمه ده جګړن صاحب ژوندی اوسې جګړن صاحب. والا چې زړونه به مو ګرم شي جګړن صاحب قسم کوم چې مهربانه یې طبیعت به مو لږ جوړ شي. ملګرو شاوخوا ته ډېر پام کوئ. د اوس لپاره کوم حرکت نشته بوزوک ملګري.
د اوس لپاره نشه حیدر تر څو چې هغه آسماني سپوږمۍ ستوري بیرغ دلته راپاندوي هغوی په ارامه نه کیني برید کولو ته دوام ورکوي غواړي چې په دې کلي کې ان یو ترکمن هم پاتې نشي دا ارمان به ګورته یوسي داسې به هیڅکله مو نه شي ای ګرانې څو بجې شوې ابراهیم کاکا ولې اوس هم موږ هغه نشو لیدلی
اسرا زه تا درکوم خو ویې ویل چې درملنه دوام لري هیله کوم لږ نور هم صبر وکړه سمه ده هغه څه کوي څنګه پوه نه شوم پلار مې له تا سره کار کوي خو هغه څه کار کوي زما پلار داسې څه کړي چې هغوی هغه ټپي کړی دی په هغه ولې داسې کارونه کوي زما د پلار ګناه څه ده هر وخت مې چې ترې پوښتنه کړې خبره یې تېرویستلې ما ته یې هېڅ هم نه دي ویلي سمه ده پوهېږم تاسې پټ کارونه کوئ خو په دې پوهېدل زما حق نه دی ابراهیم کاکا هغه زما پلار دی اسرا ګوره لورې د مخکې په اړه باید پلار دې درته ووایي لورجان خو زه تا ته دومره ویلی شم ما د خپل مسلک په ټوله موده کې له ډېرو ملکي کسانو سره کار کړی له ډېرو خو په دې ډاډمنه اوسه چې د هغوی په منځ کې پلار دې تر ټولو ښه دی هغه یو ډېر زړور سړی دی ډېر تکړه دی له داسې سختیو سره یې مبارزه کړې چې فکر یې هم نشو کولی د هغه په څېر یو کړتو انسان او د اړتیا په وخت کې خپله خوله پټه ساتونکی مې هیڅ نه دی لیدلی که ته ووایې چې سیفو څوک دی زه درته دا ویلی شم چې هغه یو لوی اتل دی هرومرو ځکه چې هغه زما پلار دی حالت خدای عملیاتي بیخي ښه تېر شو ښاغلیه اجازه درکوو چې هغه وګورئ خو که چېرته لیدل مو لږ وخت ونیسي خوشحالېږم سمه ده ډېره مننه کوم بیا دې هم شفا وي مننه کوم همدارنګه ستا پلار یو ډېر پیاوړی انسان دی ابراهیم کاکا زه غواړم چې ډېره وژاړم وای الله وای ماره دا څه ډول درد دی سیفو ډګروال صاحب ښه یې که نه سیفو والا دا چې څنګه وشو نه پوهېږم خو لکه چې خپل ځان ته په کفن څیرې که څیرې مې که ها وګوره تا ته مې څوک راوست بیرته راګرځو موږ سره پلاره پلار دې درنه قربان شي خو زه ډېره وډاره شوم پلاره مه ډارېږه لورې کله چې ابراهیم کاکا وویل ټپي شوی ډېره وډاره شوه نه مه ډارېږه لورجانې هېڅ کومه خبره نه ده باد بوټې باندې بله اغېزه نه کوي لورجانې پام کوه چې ما پرې نږدې لاړ نه شي سمه ده پلار دې درنه قربان شي زه تا پرېږدم چېرته لاړ شم ها مه ژاړه زه هم دلته یم همدارنګه خدای مو کړه که داسې یو کار وشو که پوز بابا ته یوازې نه پرېږدي همداسې د ډګروال صاحب که نه د راتلو نه مخکې مې ډاکټر سره خبرې وکړې سیفو ستا زړه ښي خواته دی همداسې ده که نه یعنې څنګه والا زه هم واس پوه شوم زما د زړه ځای بدل دی ډګروال صاحب ډاکټر هغه وویل ډیکسټرو کار دی همداسې وویل ډګروال صاحب ته د خدای کار ته وګوره ټول عمر مې په غرونو او دښتو کې تېر شو خو زړه مې ښې خواته وخته دا یو عجیبه کار نه دی ها عجیبه سړی سیفو هو رښتیا وایي همداسې خو بل ځل ته داسې ونه شي سمه ده پام کوه زه تاسې لږ یوازې پرېږدم پلار او لور د زړه خواله ژوندی اوسې اورم ډګروال صاحب دویم بریدمنه به شاک یم ووایه لورې ډګروال صاحب تاسې باید اجل قرارګاه ته راشئ څه خبره ده دا اتلانو ډله چې په کوم کلي کې ده ښه په هغې سیمه کې جدي حرکتونه دي موږ ته معلومات راورسېدل چې ډېر شمېر وسله وال کلي ته نږدې شوي
همدا اوس درځم. د منصور کسان کلي ته نږدې شوي دي. څه غواړې چې موږ یې وکړو؟ نورا بیرته نه ژوندي کېږي نظره. هلته ولې لاړه؟ کله چې له روسان نه وژغورل شوه ولې د ترکانو شا ونیوله نظره؟ هغې وغوښتل چې له تا سره خبرې وکړي. د هغې ټوله غوښتنه له تا سره خبرې کول و. هغې وغوښتل چې دا کار په هغو د برید کولو په وسیله وکړي. د هغې غوښتنه یوازې له خپل پلار سره خبرې کول و. زه خو وایم چې ټوله خبره همدا وه. نورا له مانه په کرکه کولو مړه شوه. کارونه څه کوو؟ څه غواړې چې موږ یې وکړو؟ کسان چمتو دي، موټر دې باندې ولاړ دي. هلته لاړ شئ، هلته لاړ شئ نظره. د منصور کسان تر هغه ځایه پورې ځي چې پیسې یې بیایي. تاسې تر پایه پورې لاړ شئ او څه مو چې له لاسه کېږي هغه وکړئ. هغه ډله، هغه جګړن، هغه ډګروال، هر څوک مو چې مخې ته راغلل ټول ختم کړئ. ټول. د خور لپاره د خواشینۍ یم نظره. اقرار کوم نن مې ته ډېر ښه درک کړې. زه غواړم ته پوه شې چې د خور لپاره د خواشینۍ یم. مویده کېږه، مویده کېږه. ارسینه ما ته هم یوه قهوه تیاره که. داسې خوندوره قهوه تیاره که چې هېڅ ونه ویلو. قهوه څه کوې وروره؟ قهوه خوب نورم ډېره وي. وګوره موږ باید ویده نه شو. ډګروال کوپوز دې ونه لیده چې په وارخطا یې سره حرکت مرکز ته دننه شو. لنډه دا چې ارسینه نن شپه زموږ لپاره خوب نشته. ته دا قهوه واخله ویسه که بل ځل ته دې ما ته مور وویل نو له کړکۍ نه دې لاندې غورځوم. قهوه؟ نه. کاکاو؟ نه وروره. خاند؟ دوهانه د خدای لپاره دا قهوه واخله ویسه چې سړه نه شي. ولې چغې وهې؟ لږ جوس خو به دې راکړی و. ودرېږه، اجازه نشته. بې پیلوټه الوتکې او ویې ویل چې اوس د هوا شرایط مناسب نه دي او همدارنګه د سیمې له نورو سرچینو نه مو د معلومات ترلاسه کړي دي. له جګړن خان سره مو خبرې وکړې؟ نه ډګروال صاحب ستاسو امر ته په تمه شو. همدا اوس خبرې کوو. جګړن صاحب ډګروال صاحب کوپوز خبرې کوي. جګړن بزرګ په اړیکه کې دی. جګړنه په حالت کې کوم بدلون راغلی؟ نه ډګروال صاحب آرامي ده. په کوم کلي کې چې تاسو یې د هغه کلي په طرف یوه لویه وسله واله ډله ده روانه ده. د ترور سازمان کومه ډله ده چې هلته ستاسې له
پوه شوم ډګروال صاحب امر مو بیرته راګرځو. نه غواړم چې په هغه کلي کې تاسې له هغوی سره له نږدې نه وجنګئ. له تاسې نه مو غوښتنه دا ده مخکې له دې چې هغه ګیدړان تاسې ته ورسیږي تاسې هغوی پیدا کړئ، ځای یې په ډاګه کړئ او پرېږدئ چې چاره یې زموږ هوایي ځواکونه وکړي. پوه شوې زویه؟ پوه شوم ډګروال صاحب، موږ حرکت پیلوو. سمه ده، خدای مو مل شه. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. د هوا حالات باید په دقت سره وڅار. که کوم بدلون راغی بې پیلوټ الوتکې دې وکارول شي. سمه ده لورې؟ پوه شوم ډګروال صاحب. زه په خپله شعبه کې اوسېږم، له ټولو جزیاتو نه باید ما خبر کړي. امر پر څه کېږي؟ دا وخت حیدر چېرته دی؟ څه؟ پوه نه شوم. جګړن صاحب حیدر چېرته دی؟ چېرته دی؟ ته څه وایې امره؟ ښه په هغه کې دی. چېرته دی؟ امره والله چې یو څوک دی په خوله وهم. پوه شوې؟ دننه دی، دننه دی جګړن صاحب. لیونیه په عسکري کې څه نه پوهېږم نشته. ها دا ډاله بیخي بل ډول شوې ده. امرم پر ځای کېږي. ټول راټول که. امرم پر ځای کېږي. الله الله څه الله الله. دوه جګړنان دي څه وکړم؟ یو وی ووایه بل وی ما وایه. امرا څه وکړي؟ امرا لیونی شوه، اعصاب یې خراب شول. مورجانې نور هم شته؟ دا څه وخت پخېږي؟ لږ نورم صبر وکړه. الیاسه دا بوی نه دی، د جنات بوی دی. والا همداسې ده جګړن صاحب. مورې په دې کې دې وازده اچولې که نه؟ په دې کې وازده واچوه. زه وایم چې په دې کې وازده واچوه، خو چاته یې وایي؟ ای ته لکه چې موړ نه شو. وازده پکې ما اچوئ، هیله کوم. والله نه اوري. ما پکې هر څه اچولي، تاسو کار مه لرئ. اوس له موږ سره جنګونه کوي. ښځې وازده دې پکې نه ده اچولې، ضد مه کوه. ته خپل کار ته پام ونیسه سړیه. تا پورې سړی لري ها؟ سخته خبره دې وکړه، ډېره سخته خبره دې وکړه. زه چې څه وایم هغه وکړه. دا ځوانان دا عسکر باید وازده وخوري. ښځې ساده غوړي مې اچولي. وازده واچوه. ساده غوړي وازده. اوه مورجانې سخته خبره یې وکړه کاکا. یاره حیدره ډوډۍ چې وګورې بیا طاقت نشي کولی. بوی دې احساس که ډوډۍ خوړل خلاص شول. لومړی بریدمنې که غواړې نور نو کاکا او ترور نه ستړي کوو. همدارنګه د دې کور پیغلې جلۍ ته ووایه چې د پیرې ځای ته دې لاړه شي، که نه نو زه هغه ټوټې کوم. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. الیاسه وامیرېدل لومړی بریدمنې. الیاسه سترګې دې پاکې که. بوزوک ملګریه څه خبره ده؟ دلته موږ پسې راځي حیدره. یوه ډېره لویه ډله ده. ډګروال کوپوس همداسې وویل. پوه شوم څه کوو؟ تر څو چې مرسته نه وي راغلي کلی نشو پرېښودی. زه سلجوق او الیاس د هغوی خواته ځو. د هغوی ځای په ډاګه کوم، هوایي ځواکونو ته خبر ورکوم، نور کار هغوی کوي. ته له نورو سره همدلته اوسېږه. 2 کسان بسنه کوي؟ بس دي، یوازې د هغوی ځای په ډاګه کوو. هسې نه موږ ته امر شوه چې مخامخ ورسره مه جنګېږئ، نور څه نشو کولی. پوه شوم. خدای دې له تاسې سره مرسته وکړي ملګریه. زموږ له ټولو سره حیدره. اتلانو د امر کولو صلاحیت له حیدر سره دی. سلجوق الیاس هله ملګرو وامه اورېدل.
ای والا ګرانې لورې 2 بجې شوې ته اوس هم نه ویده شوې هغوی هیڅ نه ویده کېږي بابا د هغوی دنده چې دوام لري بیا نه ویده کېږي ولې د هغوی خوب نه راځي که څنګه هو راځي خو نه ویده کېږي نه ویده کېږي ډوډۍ خو یې نه ده خوړلې ای والا ګوره د دې لپاره چې موږ په راحته ویده شو هغوی ویښ پاتې کېږي د دې لپاره چې موږ په راحته ویده شو هغوی ویښ پاتې کېږي هله ویده شه نو هله ګرانې لورې ویده شه شپه دې په خیر دویم بریدمنې وږې شوې دوهانه د حرکت مرکز ته مې غواړي څه خبره ده هېڅ خبره نشته جمال هلته شته که څه خبره وي بیا خبر درکوي ښه ده سمه ده څه دي هغې دي خو زه یو څه ووایم دویم بریدمن د دویم بریدمن څلچوک هم هغې ډېر خوښېږي په والله بالله چې دوهانه اتلان ټول همداسې دي هغوی یې څه نه په لږ څه نه مړېږي هر څه چې مخې ته راشي خوري دویم بریدمنې ته مه په غوسه کېږه خو یو څه درته وایم دویم بریدمنې ووایه قسم کوم چې د هغوی په منځ کې تر ټولو دروند او عاجز دویم بریدمن څلچوک دی زه څه وایم پوهېږې دوهانه ووایې ستا ژبه ډېره اوږده ده پام کوه امرم پر ځای کېږي دویم بریدمنې د برید لپاره چمتووالی نیسي جګړن صاحب راتلونکې په ډېر ښه وخت برخه کې پرې برابر شو همداسې ده دویم بریدمن هوایي ځواکونو سره اړیکه ونیسه همدا اوس امر پر ځای کېږي کارون موږ په دوزخ کې غورځوي کېدای شي زری واسکټ ته د اړتیا پیدا شي که زحمت نه وي وروره دا لرې کچه مخه مې وګورم ښه ده څه پرې وکړم دا لوی پتنوس وخورم الله الله آی هغه څه وکړي په لاس کې د پیره کوي یو لوی پتنوس دی یعنې تاسې ګوزاره وکړئ هی عسکر را روان دي قماندانه را دې شي پرېږده چې راشي له لیدلو مو